د کابل د خیرخانې کوتل سړک د لومړی برخې له کیرکولو وروسته د دویمې برخې چارې هم په چټکۍ سره روانې دي. یاد سړک چې د سرای شمالي له سیمې نیولې د کوتل تر بازاره پورې سیمه په بر کې نیسي، شاوخوا 14 ولایتونه له کابل سره نښلوي. د یوې برخې د کیرکولو چارې بشپړې شوي او د بلې برخې چارې لا هم په چټکۍ روانې دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه سړک له سرای شمالي څخه د کوتل تر بازاره پورې 3910 متره اوږدوالی او 20 متره سور لري چې په راتلونکو شاوخوا 2 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا پروژه چې د 10 میاشتې وخت ورته ټاکل شوی ده، په دې 10 میاشتو کې 3910 متره اوږدوالی لري او 20 متره سور ده چې په دې کې پیاده رو، چراغونه، د استنادي دیوالونه او ستریت لایت یا چراغونه د سر سرک دا کې شامل دي. په یاده پروژه په 2 وختونو کې هم مهاله شاوخوا 400 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. کارګر خوښ دي چې دلته ورته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. دوی زیاتوي له دې مخکې به په چوکونو کې د کار پیدا کولو په تمه ناست وو، خو اوس څو میاشتې کېږي چې په دې پروژه کې په کار بوخت دي. د حمل میاشتې له 15 څخه مې کار پیل کړی دی. دا د اقرب تر 15 لا دوام لري. بیکاره نه یو، دغه د سړک په جوړولو کار روان دی. د ورځې 300 افغانۍ راکوي. زه دلته دغه مکسر چلوم. شاوخوا 4 میاشتې کېږي دلته کار کوم. له حکومت سلسله نه خوښ یم چې دلته یې راته د کار زمینه برابره کړې ده. دلته خوشحاله یم. خپلو اولادونو ته یوه ګول حلاله ډوډۍ پیدا کوم. بل خو بیا یو شمیر کابل خادیان او د یاد سیمې اوسیدونکي او موټر چلونکي هم د یاد سړک جوړېدو ته خوښ دي. دوی زیاتوي چې په تیر کې په دغه سیمه کې ډیره ګڼه ګوڼه او ګردونه وو، خو دغه ستونزه هواره شوې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ډول رغنیزو پروژو ته نور هم دوام ورکړي. مدت 4 کاله کېږي دغه د کوتل لاین کې موټر چلوم. پخوا دلته ستونزې ډیرې وې، سړک کوچنی و، دلته ګرد او خاورې وې، نور ډیر جنجالونه وو. اوس د سړک په جوړېدو کار روان دی. ډیر خوشحاله یو. ډیر خوشحاله یو. خد سړک راغی، سهولت راغی. وخت ډیر جنجال و، خلک په تکلیف، خلک موټر وهلی. اوس راحت دی. اوس خب الحمدلله اوس شکرګزار یو. ښه اوس ډیر خوشحاله یو. الحمدلله ښه کار کوي، ښه تکلیف زحمت باسي. خدای پاک نورم قوت ورکړي، انرژي ورکړي، نور هم داسې کار وکړي، خدمت کار وکړي. چند روز پیش بسیار رابندی له دې وړاندې په دې لاره هره ورځ رابندۍ ډېرې وي. د ورځې به شاوخوا 2 یا 3 ساعته په رابندۍ کې بند پاتې وو. اوس د الله فضل د رابندۍ کمې شوې نشته دي. دغه د په سړک کار روان دی، نور هم جوړیږي. د یادونې وړ ده چې تر دا مهاله د یادې پروژې 40 سلنه کارونه تکمیل شوي او پاتې نور به ډیر ژر تکمیل شي. یاده پروژه چې شاوخوا 10 میاشتې موده ورته ټاکل شوي، د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې ورته 389 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي دي. عبدالله حیدرزی، CMG کابل.